خلق سره جوړ کړی دی، که شیخ ادریس صاحب پکې یاد کړی دی او بالکل دا ډېر خشته جوړ کړی دی. رقم ځان راغلی ثوابه ضروري ثوابه فلم نه راغلی والله جهانگیر بس بیمار او ډېر زیات خفه و والله فلم یو ډېر زیات خوشاله یو چې ویلي مې سوزلي په میدان دي زه یې پیژنم د سر مګي دړان زمونږ راجا نوې هیرو دی، نوې هیرو دی راجا ډېر خلک یې دلی دومره غټ هیروګان کینګ ارباز خان کینګ جهانگیر خان د هغې په مخ کې یو نوې هیرو شیخ ادریس په باره کې دی او عوامو مبارک فلم دی. یو میسج دی پکې یو میسج پکې شته دی سیاست باره کې دی. فلمونه جوړ چې د کتونی څه دغه دی پاکستان ورکوله میسج یارو فلم خله بد خو نه دی دا نوې الک چې پکې خاص کر ډایرکټر دی راج لکه مروته لکه مروت نه فلم لغلی بالکل او خو فلم نه خکه هله ده د پښتنو په باره کې ده بالکل صحیح نه فلم ډېر ښه فلم دی ځکه چې د څه خلک یو فلم دی چې په فلم دی داسې کنه ډېر ښه فلم جوړ کړی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مرادلی پټنګ یو د پرواز ټي وی لخوا د وخت موجود ما په صابرینا سینما په خبر کې چرته چې د پښتو نوې فلم دا کار د بدمعشه دی لګیدل دي. ادمو دې پروډوسر او ډایرکټر چې د یو نوې سوچ دی یو نوې کس دی راجا خان چې سره تعلق ساتي د فلم کې د پښتو د فلم انډستری ډېر سپر سٹار یو دیشي ویډیو بیا جهانگیر صاحب دی ارباز صاحب دی سواتی دی انو ډېر بشمیره هنرمندان به د خپل فن مظاهره کوي. ډېر زیات رش دی تاسو کتلی شئ اختر درې موضوع ډېر زیات رش دی ډېر زیات خلک راغلي کوشش وکړو چې د پبلک د کمنټس وایي چې فلم په باره کې وسوي څه فلم باره کې فلم خو فلم دی یار دا خو چې موږ څلور پنځه ځل نه کتلی نه پوهېږو دا څه دا ولې بس داسې چې بس څه چلي غوبلي پکې نوې کس چې کوم دی راجا خان خلق سره جوړ کړی دی، که شیخ ادریس صاحب پکې یاد کړی دی او بالکل دا ډېر خشته جوړ کړی دی او چې لکه ظالمانو مخې نیولې ظالمانو مخ لکه سیاسي په دغه لپاره پکې یو عبرت دی خو که چا ورته سوچ وکړو چا ورته سوچ وکړو بالکل. دا نوې کوم چې ډایرکټر دی اکټر هیرو دی د مبارک د سعودي صحیح کړه یار دام خاله جهانگیر نه خو چلی دا جهانگیر نه پکې خپاټونه کړی دي ورکړو پکې فلم پهانه لیا سر سره غانو لیا سر سره بس خبرم دی یار سیاسي فلم دی هم خو ګورئ نن سبا چې په ملک کې سچ چلیږي بالکل باغې باندې جوړ کړی او ملک په سر چین کړي صحیح دی کنه تاسو ته بیا سره یا فلم څنګه فلم ډېر زبردست فلم دی یار. دا نوې کوم چې هیرو دی راجا یا ډایرکشن کړی د باره کې څه وایي یاره دا خو پیر زل وکړو نو څنګه لکه ایکټینګ ډایرکشن ښه کړی کنه دا واو ایکټینګ یې کړی بل جهانگیر صاحب دی پکې ارباز صاحب دی پکې نور کہانی له اثر یا جهانگیر صاحب په ډېر خسته ټینګ کړی دی ارباز صاحب په کې بل دی چې مولانا ادریس صاحب په کې یاد کړی دی دې موږ زیات خوشاله چې هغه پکې بالکل لکه کوم جو تازه کوم کاروایی شوی پاکستان کې بالکل بھائی باندې جوړ کړی هغه باندې کار کړی دی کارم د دې خلاف اول چتر پکار دي ها بالکل ولې نه ټول دې سعودي درې کې ان شاء الله تاسو ورته څه فلم باره کې څه فلم ډېر ښه فلم دی ارباز په ډېر ښه کار دی راجا ډېر ښه ډایرکشن ډېر ښه میوزیک دی فلم ډېر خسته دی ډېر مزیدار دی هغه لیا سره کہانی ډېره ښه ده ډېر لاجواب کہانی ده ارباز خان په ډېر خسته کار کړی ډېر مزیدار نوې چې کوم هیرو دی یا ډایرکټر دی راجا خان دغه باره کې څه دی راجا خو ډېر ښه پروډوسر دی ډېر ښه ډایرکټر دی راتلونکي کې ډېر ښه فلم دی صحیح نه دی ولې نه دی ښه فلم دی هر کار پکې ښه دی ته فلم باره کې څه وایو فلم ډېر مزه سټوري ده او سبا چې کوم حالات دي په ملک کې ډېر ظالمان خلک وجني شهیدان کوي دغه باره کې خاص کار صحیح خبره ده صحیح دی او ښه فلم دی ولا فلم دی سټوري خدا ډېر رقم ځان راغلی ثوابه ضروري ثوابه فلم نه راغلی والله جهانگیر بس بیمار او ډېر زیات خفه و والله فلم یو ډېر زیات خوشاله یو خلکو په مرګ هم ګڼه کړو چې جهانگیر مړ دی بس الله دې کامیاب کړي والله دې روغ جوړ ساتي او جهانگیر په زموږ دا سر دې دا ثوابه رسم جهانگیر نه راغلی و دا سر دا لکه مروته مروت نه فلم نه راغلی بالکل او خو
فلم نه ښه کہانی ده د پښتنو په باره کې ده بالکل صحیح فلم په ملک کې نن سبا څه چلیږي بالکل د دې په باره کې ډېر ښه کار یې کړی شیخ ادریس صاحب کې یاد کړی چې راغلی دا هر مسلمان له دغه आवाज وچتل پکار بالکل پکار ټول پښتنو ته ټول مسلمانانو ته پکار دي بالکل خلک خو د فلم په دغه ګوري چې فلم خو کې یو میسج دی چې په ملک کې څه کیږي فلم کہانی ته ګوري هغه ته به ګوري نور ډانس هغه ته به نه ګوري بالکل ښه کار یې کړی ډېره مننه ارباز کریکټر به مانی شیخ سے 12 کې ویلې دی شیخ سے 12 کې خبره کې دا هغه باندې خلک راغلي هغه خلک او جوړول ارباز چې هغه خاصور سر وسړي دی هغه خون مزه به دی هغه اوس هم راز ګن شروع دی پوه شي دا فلم خو هغه مزه خون نشته دی بس له مګانم کم شوي کنه خا کم شنو بس څومره کمی کوم خون دې ځکه نه یارو خون مزه هغه نه پاره چې سینماګان ډیر نو مقابله ګور هغه مزه کې چې بر سره خو فلمونه جوړ کی خو ایټینګ کی دینه هغه فلمونه جوړ چې کتونه څه دغه پاکستان ورته مسج یارو فلم خله بد خو نه دی دا نوې الک چې پکې خاص کر ډایرکټر دی راجا خان بس خله یا بد نه ډېرو نه خده او دې کې پکاوس دې ته داري هغه نوې الک نو عادل لیه در هغه کار پکې هغه پکې شامل کړو ځای مچ کار بنورم مشکلات او چې هغه له کار ورکړې بس دا ساړه دي کنه دا اوس مزه نه کوي نوې کاست پکار دی نوې ټیلنټ پکار دی نوې کاست او نوې ټیلنټ پکار دی او دغه کریکټر نه یا ډایرکشن نو وسایل راجا او راجا خره څومره مهنت کی څومره مخکې چلیږي نو حقيقي به او بس ښکاری چې په پیله خرچه کړی راځي کنه لوکیشن یې بدلې کړی او کم سے کم 90 लाख रुपए باندې فلم جوړ شوی دی بس خرچي کې نو عوام راځي کنه عوام خو بغیر د خرچي نه راځي فلم راغلی فلم مبارک سره دا هم ډېر تجربه شته نه فلم ډېر ښه فلم دی ځکه چې د څه خلک کې فلم دی چې فلم دی داسې کنه ډېر ښه فلم جوړ کړی دی ډېر ښه کہانی ده او د سیاست باره کې ډېر ښه کہانی جوړ کړی ډېر ښه پیسې خلک موږ کې فلم جوړ شوی نه دا راټ ورکوما او نو که خان په راځي اړ څه فلم ډایرکټر یا کوم چې هیرو پکې راغلی مین کریکټر دی راجا خان دغه باره کې سره دغه ایکټینګ نه دغه ډایرکشن سره متاثر کړه نه ایکټینګ هم څه کړی ډایرکشن هم ډېر ښه کړی دی خیر غیر او دی والله او ډېر ښه دی ډېر مطمئن یم څنګه ډېر وخت نه راځو کله موږ جانګیر میډیا کې صحیح کی ملاقات مو څه ډېر زیات د نه ګورم تاسو نه منئ ته ما جانګیر نه کړی هغه چې وځي اوس په نو ځون ویل شي د خپل سینه باندې جهانگیر صاحب نوم لیکل دي دا که تاسو پتا شي کنه مدا جهانگیر نوم لیکل دي په فن په شیباغ کې بشوګان کې هغه یو چې په دی وایي چې موږ نه مو د دې خپل کار کوو په دې حقیقت ده په کنه دا فلم باندې څه فلم بس تقریبا 98 ختم شروع شو کېدو ورسره خپل فلم ډېر مزیدار فلم دی او شیخ ادریس په باره کې دی او عوامو مبارک فلم دی یو میسج دی پکې یو میسج پکې شته دی سیاست باره کې دی بالکل نن سبا چې کوم حالات په ملک کې چلیږي او سیاست ماحول دی او چې ملک څه علمان شهیدان کې شل خبرې دي او یای باره کې جوړ دی او عوامو ته دا میسج دی چې سپیشل دا فلم وګورئ دا فلم خو دی میسج لپاره کټه میټ ورکړي او د اینو کړه ډیراک دی چې ویلې می سوزلي په میدان دی زه پیژنم د سر مګی دړان جو خیرالی خبرتا ما خیال دی نه فلم ترالی او کړه نو فلمونه خو دوه لګېدلي او دا کار د بدمعشۍ دی بل د دشمنی اور لګېدلې تا په فلم وکړه کنه یاره فلم خو ما دروغ د تنویم دا فلم ما وکتل دا کار د بدمعشۍ دی ډېر زبردست فلم دی ډېر ښه فلم جوړ کړی دی او بس ارباز دی نه ښه کرکټر نور نشي کولی ارباز ډېر زبردست کرکټر کړی دی او جهانگیر خان په خپل ځای کې ډېر زبردست ډېر د ټاپ کرکټر کړی او هغې نه پس سواتي کرکټر ډېر د کمال کرکټر یې کړی دی او بل زموږ راجا نوی هیرو دی راجا ډېر ښه لګېدلی دومره غټ هیروګان کینګ ارباز خان کینګ جهانگیر خان د هغې په مخ کې یو نوی هیرو دومره ښه لګېدلی دی او بس سړي له خو دوی داد نه ورکوي پښتانه کې یو کار دی داد نه ورکوي چاله پوه شوې او داد ورکول پکار دی او نوی هلک دی ډېر ښه لګېدلی دی او ښه کرکټر پکار وي دې نوی هیروګانو سره عمر خو تېرېږي که نه کم از کم یو 2 کاله یا 15 کاله دوی نور چلېږي نوی هیروګان هم پکې راتلی شي که نه او مطلب دا دی دا ټول ښه اکټران دي که شاهد خان دی که ارباز خان دی او جبګل
خو د کمال سره د عجب ګل خو راوستل پکاري عجب ګل جنی خو ماحول انداسي او فلم ډیر خلاړو په شمه کې تیز روان دي دلته پرونم پردې پورې خلک کې نه ولې بس اختر خو همدغه ډیماند دي درې مورز دي او شو فل د شو ته بخپل او قتل چې ډیر زبردست شو او فلم ډیر کہانی خو بس هر سب میوزیک لیا سره فلم ډیر خو او راجا ته د داد ورکوم خو فلم دی جوړ کړی او کم از کم فلمونه جوړه بس ورو فلم خو بس ورو ګټه تاوان بگی او مطلب دا د کار د خکړې پر بازم خکا کړو او جدا له غواړي د فلم تراشه دا فلم دی ما سره وکتل ولا دی ول دا سی فلم ما وکتل نه دی او دی وخت ډیر ښه فلم جوړ دی دی محدود وخت کې ډیر یو ښه فلم پکارمي او مطلب دا چې وس نه رسیږي مو جوړه کار کې ښه کار کاوه سټوډیو کې پراته دي که یو معمولی پروډوسر به ته ملاو شو مخکشه راجا خپل ژوند په داو لګول یو خو فلم جوړ کو او په سواد لوکیشن کې 10 کاله پس چې کله په دغونی نه پس 10 کاله پس په سواد کې فلم جوړ شو د سواد لوکیشن د خود پاکستان یو ځای نشي رسیدي او د کمال لوکیشن او یو فریم باندې لس لسل لنګ روزره د 10 لک روپو خالی ګاډي راوستي دی فلم کې دا ټول زبردست کمال دی نو بس دغه ډېر مهرباني